السلام علیکم څنګه دوستانو امید کوم ټول به روغ جوړ یئ نننۍ ویډیو کې موږ درس وایو د سوال او جواب هغه سوال او جواب چې کوم بګنر والو لپاره استعمالیږي یا بیسکس پوښتنې چې کوم ورته وي تکراری پوښتنې تاسو کولی شئ ویډیو تر پای وګورئ تر څو پوه شئ یو نوي ځای کې ملاقات یا یو سوال جواب څنګه کیږي ټول وړاندې همیشه سوال او جواب څه نه شروع کیږي سلام دعا نه شروع کیږي لکه هلو how are you سلام څنګه یې دا عمومي پوښتنه ده هلو به سلام هم استعمالولی شي او هلو کامن دی صحیح ده نو هلو به جواب کې څه وي I'm good یعنی سلام څنګه پوښتنه جواب I'm good thank you زه ښه یم مننه I'm good thank you زه ښه یم مننه دا څه شو دی جواب شو ایزی به دوباره پوښتنه بله چې کومه کیږي هغه د نوم باره کې کیږي چې نوم پوښتنه وکړي What is your name please مهرباني وکړئ ستاسو نوم څه دی What is your name please نوم پوښتنه کوي My name is Ahmed زما نوم احمد دی یا زما نوم ابراهیم دی ستاسو چې نوم وي صحیح ده Where are you from? Where are you from? د کوم ځای څخه یې Where are you from? د کوم ځای څخه I am from Afghanistan زه د افغانستان یم یا I am from Pakistan چې د کوم ځای هم یې ورته سمپلی ویلی شي I am from فلان کې ځای بیا چې کله د ولایت باره کې پوښتنه کو اخار باره کې د خو غټ ځای ملک نو ملک چې دننه کوم خار دی هغې پوښتنه کوي نو پروونس دی هغه Which province are you from? د کوم ولایت څخه یې پروونس ویل کیږي ولایت ته ولایت یا هغه خار لکه جلال آباد کابل یا ویلی شي پېښور نوشهره داسې تاسو ویلی شئ بل دی بیا ورته وي I am from ننګرهار I am from ننګرهار زه د ننګرهار یم صحیح ده دا هم یو خار ځای دی یعنی د دې ځای Where do you live? Where do you live? ته کوم ځای کې اوسیږي Where do you live? ته کوم ځای کې اوسیږي I live in جلال آباد ننګرهار city I live in جلال آباد ننګرهار city ننګرهار ښار کې اوسیږم زه په ننګرهار ښار کې اوسیږم عمر باره کې پوښتنه کول How old are you? How old are you? ستا عمر څومره دی How old are you? ستا عمر څومره دی یعنی څو کلن یې بیا څنګه وایو I am 25 years old I am 25 years old زما عمر 15 کال دی یا زه 15 کلن یم I am 25 years old زه 15 کلن یم یعنی چې څومره عمر ستاسو تاسو ویلی شئ چې زما عمر دومره دی How many brothers do you have? How many brothers do you have? څو ورونه لري brothers ورونه څو ورونه لري I have two brothers I have two brothers زه دوه ورونه لرم I have two brothers یعنی څومره ورونه چې تاسو لرئ ویلی شئ کله چې ته چا نه پوښتنه کې واده کړی که سینګل نو پوښتنه څنګه کېږي Are you married? Are you married? آیا ته واده کړی یې یعنی تا واده کړی دی که چېرته یې نو څنګه به Yes I am married Yes I am married هو زه واده کړی یم یعنی زه واده مې کړی دی او که نه یعنی به څنګه ته No I am single No I am single نه زه مجرد یم یعنی زه سنگل مجرد ورته وایي سنگل یم زه صحیح شو Do you smoke? آیا سیګریټ څکوي یعنی سیګریټ څکي موږ یو څکي که نه خو په اصل پښتو کې څکوي یعنی Do you smoke? سموکینګ د صحت دپاره بیخي ښه نه دی باید هیڅوک یې ونه کړي نو پوښتنه Do you smoke? آیا ته سیګریټ څکي No I don't smoke. No, I don't smoke. نه
زه سیګریټ نه څکوم یعنی زه سیګریټ نه څکم. اوس بله پوښتنه where is the toilet where is the toilet تشناب چیرته دی؟ اکثره پبلک د باندې ځایونو کې یو نو ضرورت وخت کې سره پوښتنه کوي د یو انسان ځکه چې معلومات نه وي ته خامخا پوښتنه به ترې نه کوي. It's behind the stairs وبخئ It's behind the stairs د زینو شاته دی. It's behind ویل کېږي شاته stairs زینې صحیح شوه. It's behind the stairs د زینو شاته دی. کله چې ټلیفون راشي چاته زنګ راشي او نمبر رانګ نمبر غلط نمبر نه ورته وي who are you ته څوک یې who are you ته څوک یې نو ته ویلی شي I am ابراهیم زه ابراهیم یم. I am فلانکې زه فلانکې یم. I am ابراهیم صحیح شو. unknown نمبر اکثره نو ویلی شي ورته who are you. بل هم داسې پوښتنه دې نه هم کېږي چې رانګ نمبر وي تاسو ورته ویلی شي چې who's speaking یا who is speaking څوک خبرې کوي. دا هم فون باندې چې کله غلط نمبر زنګ راشي ته ورته ویلی شي who is speaking نو ته ورته ویلی شي I am احمد speaking یا احمد speaking صرف دا ویلی شي I am احمد speaking زه احمد خبرې کوم صحیح شو. دا هم یو کال دپاره دی who is speaking. کله چې ته بازار ته لاړ شې پوښتنه کې داسې شي how much is this دا په څو روپۍ دی قیمت معلومولو باره کې ته پوښتنه کولی شي how much is this. مثال it's 30 rupees دا په 30 روپۍ دی. it's 30 rupees دا په 30 روپۍ دی. ډېر سمپلی پوښتنه are you happy آیا ته خوشحاله یې are you happy yes I'm very happy هو زه ډېر خوشحاله یم. yes I'm very happy هو زه ډېر خوشحاله یم. are you student آیا ته محصل یې are you student محصل ویل کېږي شاګرد یا student. no I am working now نه زه اوس کار کوم یعنی محصل نه یم شاګرد نه یم student نه یم. can you cook آیا ته پخلی کولی شي؟ پخلی باره کې پوښتنه کول څوک عموما پوښتنه کوي خلکونه. I know a little bit زه لږ څه پوهیږم. I know a little bit زه لږ څه پوهیږم صحیح ده چې کله تا ته ډېر زیات نه دري نو ته ورته ویلی شي a little bit یعنی لږ څه. can you drive ته موټر چلولی شي can you drive yes I can drive هو زه موټر چلولی شم صحیح شو. yes I can drive هو زه موټر چلولی شم. driving باره کې پوښتنه ده. do you speak English ته نه پوښتنه کې په انګلیسي خبرې کولی شي آیا ته انګلیسي ویلی شي یا په انګلیسي خبرې کولی شي. a little مخکې مې لږ څه but not very well a little but not very well یو څه خو ډېر ښه نه یو څه یعنی لږ a little دقه صحیح شو. a little ویل کېږي لږ چې یو څه لري نو ته ویلی شي a little یعنی یو څه راځي ډېر نه راځي. what do you do ته څه کوي what do you do ته څه کوي. که ته کار کې نو ته I am working خو شاګرد دی محصل ته I am a student زه محصل یم زه شاګرد یم یا I am working زه کار کوم. do you know where is the bank کله چانه د اډرس باره کې پوښتنه کې چې اوسې معلومات کې do you know
where is the bank? Do you know where is the bank? آیا پوهیږي چې بانک چیرته دی؟ دا یو ادرس پوښتنه کول دي. I'm sorry, I don't know. I'm sorry, I don't know. وبخا زه نه پوهیږم. وبخا زه نه پوهیږم. چې چاته معلوم نه وي نو ویلی شي I'm sorry, بخښنه کوه راته، یعنې زه نه پوهیږم. Are you hungry? Are you hungry? آیا ته وږی؟ Are you hungry? Yes, I am very hungry. هو زه ډېر وږی یم. Yes, I am very hungry. هو زه ډېر وږی یم. زنګ ریشي او خبرې تکریم ته ورته وی چې do you know me? Do you know me؟ دا هم په فون باندې ته ما پیژنې؟ Do you know me؟ یا مخامخ ته څوک وایي چې زه تا پیژنم، ته Do you know me؟ ته ما پیژنې؟ No. Who are you؟ نه ته څوک یې؟ Do you know me؟ ته ما پیژنې آیا؟ No. Who are you؟ نه ته څوک یې؟ یو کس در سره ولاړ نابلده یا بل څوک یې ته ورته وی Who is he؟ Who is he؟ هغه څوک دی؟ Who is he؟ هغه څوک دی؟ که ملګری دی He is my friend. هغه زما فرند دی، زما ملګری دی. هغه زما ملګری دی. He is my friend. یا که ورور دی He is my brother. هغه زما ورور دی. هغه زما ورور دی. د فرند او برادر په ځای باندې دغلته ته بل څه استعمالولی شي. my father هم استعمالولی شي، یا mother چې هر څوک یې cousin هم استعمالولی شي. Where are you going؟ Where are you going؟ چیرته روان یې؟ I am going to home. زه کور ته روان یم. Where are you going؟ چیرته روان یې؟ I am going to home. زه کور ته روان یم. When do you want to go؟ When do you want to go؟ ته کله غواړې چې لاړ شي؟ او ځای ته تګي پوښتنه ته وکړي When do you want to go؟ ته کله غواړې چې لاړ شي؟ Let's go tomorrow. Let's go tomorrow. راځه چې سبا لاړ شو. Let's go tomorrow. دا د نن ورځې بیسکس پوښتنې. امید کوم چې تاسو به تکراري بیرته زده شوي. تکراري پوښتنې دي خو بیا هم